بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په اکسل کې کلین او ټیکس فنکشن وایو. کلین فنکشن څه کار کوي؟ که چېرته تاسې په یو ټیکس باندې کمنټ اخیستی وي او غواړئ چې کمنټ ختم کړئ بغیر د کمنټ نه یې راکاپي کړئ، نو د کلین فنکشن نه استفاده کوئ. لکه افغانستان دی، دې باندې زه یو کمنټ اخلم، دلته لیکم مثال چې افغانستان is a country. دې باندې مو کمنټ واخیسته، ګورئ دلته کمنټ موجود دی. که چېرته غواړو چې دا په غیر د کمنټ نه دلته راوړو، نو ولیکو مساوي کلین او ټیکس به سلیکټ کړو. کله چې سلیکټ کړو انټر یې کړو، ګورئ دلته اوس ورسره کمنټ نه راځي، دلته موجود دی خو دې ساحه کې کمنټ اوس ورسره نشته، په کمنټ مو ترې ختم کړ. بل دی ټیکس فنکشن. ټیکس فنکشن واسطه مونږ کولی شو چې د ډیټ نه فارمټ یې چینج کړو. مثال تاریخ دی، دلته به زه راشم، دې ځای نه به ډیټ راواخلم، کنټرول سیمی کالن سره به ډیټ راوړو، کنټرول سیمی کالن. نو تاریخ مو چې کله انزرټ کړو، اوس راځو، زه غواړم چې دې نه ورځ راواخلم، نو به لیکو مساوي ټیکسټ. دلته به راشو، دا ویلیو به سلیکټ کړو کاما. اوس غواړئ دې نه څه راواخلئ، ډبل کوډ به ورکړئ، زه غواړم چې ورځ راواخلم. که مکمل نوم یې راخلئ نو څلور ځل به ورته ډي ډي ولیکئ او دا به ډبل کوډ به ولیکئ، انټر به یې کړئ. ګورئ دې نه مو ورځ راواخیستله، وینسډی. همدارنګه که چېرته تاسې دې نه میاشت نوم راخلئ مکمل، نو ولیکئ مساوي ټیکسټ، بیا به راشئ دا ډیټ به سلیکټ کړئ، کاما ډبل کوډ، بیا به ورته ولیکئ څلور وارې ایم ډبل کوډ، انټر به یې کړئ. نو دې نه به میاشت تاسې راخیستلی شئ. په دې طریقې سره د ټیکس فنکشن نه تاسې استفاده کوئ او استعمالوئ.